ستا رب حکم کړی دی چې تاسو بل هیڅ چا عبادت مکوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چلند وکړئ. کله تاسو سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ورسیږي نو هغو ته اوف قدرې مه وایه. مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماتغاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ستاسو رب ښه پوهیږي چې ستاسو په زړونو کې څه دي. که تاسو صالحان اوسئ نو هغه دغه ټولو کسانو لپاره بخښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي. د خپلوي خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی. او کله هغه نه لرونکو کسانو څخه مخاړوي چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسو یې هیلمندي نو هغه ته نرم ځواب ورکړئ. مخفل لاس تر غاړې تړاو مې بيخي داسې غزولې پرېږده چې پړاو بې وسه پاتې شي.